سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلی. په نوي ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم داسې یو اپلیکیشن داسې یو اپ مې تاسو ته راوړی چې تاسو ته فري مایننګ درکوي، فري پیسې درکوي، فري اس ډي ټي درکوي. تاسو کولی شئ هغه خپل والټ ته هم ولېږئ. نو ملګرو ویډیو ته پای ورکوي. ویډیو چې ته خوښه ویډیو سره لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، تر هغو زموږ سره زر سبسکرایبر پرس او کوم پوښتنه لرئ نو کمنټ باکس کې راته ولیکئ. نو ملګرو ویډیو اتمنې سره لایک ویډیو تر پایه پورې زه ټول طریقه درښیم، د اکاونټ جوړولو ټول 0 تر 100 پورې ټول طریقه درښیم. نو ملګرو دغه اپلیکیشن چې دا کوم اپ چې دا کوکو نیټورک چې تاسو ته فري پیسې درکوي څه ده، دا کوکو نیټورک اپلیکیشن دا څه ده ملګرو. دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی، تاسو کولی دا ډاونلوډ کړئ او ټول معلومات به ځالته ورکړم. نو ملګرو زه ټول طریقه درښیم. اول تاسو په دغه اپلیکیشن کې تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه درښیم څه ده. نو ملګرو تاسو کله کوکو نیټورک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، تاسو داسې سفر راځي. په دې صفحه کې تاسو کله چیرته اول ځل ورته راغلی څه ده، تاسو ته دوه اپشن درکوي. یو څه ده اکاونټ لوګین ده او بل څه ده ملګرو رجسټر اکاونټ. نو تاسو اول د فاست کله راځي نو تاسو په رجسټر اکاونټ باندې ورته کلیک کړئ. په رجسټر اکاونټ کې ملګرو تاسو نو څو شیان غواړئ. دلته ملګرو تاسو خپل ایمیل ورکړئ، دلته پاسورډ ورکړئ، دلته بیا ما پاسورډ ورکړئ، دلته به دغه کوز کوډ تاسو وینئ دا به ورکړئ. څه ده ملګرو زه دلته خپل ایمیل ورکوم، دلته ایمیل ورکوم ملګرو. نو ملګرو په دې کې تاسو کله خپل کوم ایمیل تاسو خلاص خپل ایمیل به ورکړئ، خپل پاسورډ به ورکړئ، دلته بیا ما پاسورډ ورکړئ، دلته به دغه کوډ به دا کوډ ملګرو دلته ورکړئ. دا هم چې کله ورکړئ ملګرو تاسو به رجسټر ناو باندې ورته کلیک کړئ. رجسټر ناو باندې کلیک کړئ نو تاسو اکاونټ جوړ شو. په دې اکاونټ کې ملګرو تاسو ګوره ستاسو مایننګ نه ده شروع څه ده ملګرو. دلته به تاسو وایئ موږ اکاونټ جوړ شو، موږ ته به فري پیسې درکړي. نه ملګرو تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ ملګرو. دلته به تاسو چیرته دلته سټارټ مایننګ باندې ورته کلیک کړئ. کله تاسو دلته سټارټ مایننګ باندې ورته کلیک کړئ، ګوره زه ورته کلیک کوم نو دلته ما ته وایي تاسو سکې نه لرئ، دلته باید سکې ورته ولرئ. نو سکې اوس د کوم ځای کولی شئ ملګرو نو تاسو باید دلته راسئ. ښه زه به تاسو ته یو کوډ درکړم، هغه کوډ به تاسو دلته ریفرل کوډ کې به وایي. دلته به انوایټ فرینډ کې ورته کلیک کوم څه ده ملګرو. دلته تاسو انوایټ فرینډ باندې ورته کلیک نو دلته به اما کوډ تاسو دلته ورکړئ. زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم، هغه ځای به تاسو کوډ واخلئ او دلته به ورکړئ نو تاسو به لازر سکې فري درکړي. نو کله چې ملګرو تاسو لازر سکې فري درکړئ څه ده نو لازر سکې تاسو کله ته فري درکړه نو ملګرو تاسو ته کله ګوره دلته ماته ښکاري دلته لازر سکې ماته راکړه څه ده دلته تاسو ته وینئ تاسو ته دلته لازر سکې درکړه. نو دلته بیا د سټارټ مایننګ باندې ورته کلیک کوم نو ملګرو دلته وایي ماته کې وي سی وکړه. تاسو په خپل شناختي کارت یا مثلا د افغانستان تذکره ولرئ په هغه باندې به کې وي سی ورته کوئ. نو کې وي سی څنګه کولی شئ ملګرو تاسو دلته ویریفای ناو باندې ورته کلیک کړئ. په دې ویریفای ناو باندې ورته کلیک کړئ. نو ملګرو په دې ویریفای ناو چې کله ورته کلیک دلته به تذکرې کې یا شناختي کارت کوم کوم نوم دلته به ورکړئ. دا بالکل همغه شان ته به ورکوئ او دلته په تذکرې کې یا په شناختي کارت کوم آی ډي نمبر چې د همغه آی ډي نمبر به ورکوئ. او په دغه کې ملګرو تاسو به د خپل تذکرې د شناختي کارت د مخې عکس ورکوئ او دلته به ملګرو په دې کې به تاسو د شا عکس ورکوئ د شناختي کارت صحیح تذکرې. او په دغه کوز اپشن کې ملګرو دلته به تاسو خپل د تذکره پلاس کې نیسئ صحیح د تاسو مخ کاراسي نو دلته به هغه عکس ورکوئ څه ده ملګرو. او بیا به دلته ملګرو په دې سبمیټ ناو باندې به ورته دلته کلیک کړئ. نو په دې باندې چې کله کلیک ملګرو نو دلته بیا تاسو بیرته راسئ څه ده په دې پروفایل باندې دلته ورته کلیک کړئ. په دې پروفایل چې کله کلیک ملګرو نو دلته لیکل دی کې وي سی باندې کله ملګرو دلته کله پاس وسئ ده ملګرو نو تاسو مایننګ شروع کیږي. نو ملګرو تاسو کله کې وي سی پروسس ده ملګرو دا کې وي سی تر 48 ساعت وخت نه سینل د ګور سي پروفایل ته راسئ نو دلته به تاسو ته ولیکي کې وي سی پاسټ ان ریویو پاسټ کله چې ریویو پاسټ تاسو کې وي سی قبول سو تاسو تذکره مثلا قبول سو سره نو دلته په دې هم باندې راسئ. په دې هم کې دلته تاسو ملګرو په دغه د جی ورته کلیک ګوره ملګرو ماته اوس فري ارننګ روان ده فري پیسې ماته راکوي. نو دلته تاسو ته وخت درکړي ملګرو په دې کې تاسو ته وعده کوي 120 ساعت درکړي تقریبا یو هفته راځي اوس ماته ملګرو 115 ساعت پاتې ده څه ده 115 بعد وروسته به تاسو به راځئ دلته په دغه کې په دې آپشن ورته کلیک کوئ. په دې آپشن دلته ملګرو کلیک کړئ نو دلته به تاسو دا کوم پیسې چې د سکې چې د ملګرو ماته 1000 سکې تقریبا $28 تر جوړیږي. تاسو به دلته په دغه ایکسچینج ورته کلیک کړئ. په دغه ایکسچینج به تاسو ورته کلیک او دا به اس ډي ټي یا بي ان بي ته واړوئ. کله هم ایکسچینج ورته کلیک ملګرو دلته به تاسو هماغه مقدار چې مثلا څومره سکې تاسو غواړئ چې اس ډي ټي یا بي ان بي ته واړوئ هغه ورته انتخابوئ. او په دې کې ملګرو تاسو اس ډي ټي یا بي ان بي انتخاب کړئ. دلته کلیک کړئ ملګرو اس ډي ټي او بي ان بي ده. نو ملګرو دا هم چې کله دلته ولیکم ملګرو زه ورته لیکم مثلا لازر ده زه ملګرو ته ورته لیکم لازر. نو ملګرو لازر سکې چې ملګرو تقریبا $20 کله $20 نو دلته به تاسو کنفرم باندې ورته کلیک کړئ. په دې کې ملګرو تاسو به دلته په دې کنفرم ورته کلیک کړئ. کنفرم باندې چې کله کلیک ملګرو نو دلته ماته راته وایي چې تاسو به دلته اول ځل لپاره سکې راټولې کړئ. نو دلته ملګرو د ما یو هفته نه د پروسس کله یو هفته پرس نو دا یو هفته بس ماته ویډرا راکوي.
نو ملګرو دا ډېر بهترین اپلیکیشن دی چې تاسو ته فری مایننګ درکوي فری پیسې درکوي بغیر له کوم پانګه اچونې بغیر له کوم پیسو څخه تاسو پیسې کوئ چې ډیپوزیټ ورته وکړئ نو ملګرو دا و زموږ نوې ویډیو کې ویډیو چېرته خوښوي ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ زر سبسکرایبر پرسي او دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ تر څو خپل ملګري مې ورشکه ګټه واخلي سلام ملګرو نو ملګرو تر بل ویډیو په خدای سپارم الله په امان مخته مخه شه